ملا فضل الرحمن ته غاښ ماتونکی ځواب. ملا فضل الرحمن څه ویلي او محسن داوړ څه ځواب ورته ورکړی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خپلو تازه څرګندونو کې د تحریک لبیک پاکستان د وروستیو لاریونونو ملاتړ کړی او د هغې ډلې سره د حکومت پر رویې باندې نیوکه کړې. ملا فضل الرحمن ویلي که په یو ملک کې دننه د پی ډي ایم په شان قوم پرست سخت دریځ او ترهګر تنظیم وده کولی شي نو بیا یوې مذهبي ډلې دپاره ولې ځای نشته. د ملا فضل الرحمن له دې خبرې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د دوی تحریک یعنی پی ټي ایم هېڅکله تشدد نه دی کړی بلکې دا ملا فضل الرحمن دی چې د پښتنو د وینو تویېدو او وژل کېدو نه یې ګټه ترلاسه کړې. داوړ لیکلي دا بې شرمي په الفاظو کې نه ځایږي. پی ټي ایم د خړ کمر قتل عام د علي وزیر د زنداني کېدو او نورو پیښو باوجود هم تشدد ته مخه نه ده کړې خو مولانا باید وضاحت ورکړي چې ولې د ده په غونډو کې د طالبانو بیرغونه پورته کیږي. داوړ وایي مولانا د پی ټي ایم نه کرکه لري ځکه موږ به یې پرې نږدو چې د پښتنو وینه بیا خرڅه کړي. محسن داوړ په یو بل ټویټ کې مولانا فضل الرحمن په دې تورن کړی چې د پښتنو له وینو یې ځان ته ګټه اخیستې. داوړ لیکلي جمعیت علماء اسلام د پښتونخوا وطن په سینه باندې د ترهګرۍ د خونکاره فصل په کرلو کې مخکښ پاتې شوی او مولانا صاحب له دې وینو تویېدو نه ذاتي او سیاسي ګټه ترلاسه کړې. په هر حال یاد دې وي چې ملا فضل الرحمن لکه څنګه چې د کوزو پښتنو په وینو همیشه سوداګري کړې همدا ډول افغانستان کې هم د جهاد فتواوې ورکړې. حتی د ده نیکه د امان الله خان په وخت کې په امان الله خان د کفر فتوا ورکړې وه او پښتنو او افغانانو سره دښمني ملا فضل الرحمن ته په میراث کې ورپاتې. په هر حال تاسو د ملا فضل الرحمن او محسن داوړ د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بلې ویډیو مو په لایک بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.